نن چې هغه کفارو ظالمانو حکمرانانو د مسلمان په مړی او د مسلمان په سینه باندې کومه د جبر او د ظلم خپه ایښې ده دا صرف د دې ډول خبره نه ده چې خالد ابن ولید داغه په بدن کې یو ځای روغ نه و داغه د بدن په بېلابېله حصه باندې زخم جوړ شوی و میدان ته به داسې ورتلو چې په کفارو باندې به لرزه تاري کېدله د هغه خالد ابن ولید رضی الله عنه مرګ د شهادت په میدان جنگ کې نه لیکل شوی نو په خپل بستر باندې راځي او په خپل بستر باندې هغه د مرګ راځي په خپل بستر باندې د دنیا نه رخصتيږي نن د مسلمان یره هغه د سند هغه د مرګ نه ده حالانکه مرګ چې انسان ته په کوم نیټه باندې راځي په کوم وخت باندې الله جل جلاله دی یو انسان مرګ مقرر کړی دی دا غینه یو سکند نه مخکې کېدلی شي او نه وروسته کېدلی شي محترمو دا نن چې کوم وحشت او ظلم روان دی په مسلمان باندې نن چې هغه کفارو ظالمانو حکمرانانو د مسلمان په مړی او د مسلمان په سینه باندې کومه د جبر او د ظلم خپه ایښې ده دا صرف د دې ډول خبره نه ده